بسم الله الرحمن الرحیم. نن اکسل شروع کوو. اکسل ښه، نو راځو دا اټوسم او فیل کړي دا ټول ویډیو نن راځو د خیر سره سارټ ان فلټر ته راځو. څه راځو؟ سارټ ان فلټر ته راځو. نام دی، جواب دی او سرلري دی. صحیح شوه؟ سرعلي دی، خان دی، ګران دی، صحیح شوه؟ سخي دی او جانانند دی. صحیح شوه؟ ډاکټر دی، شاید څه بله ویل ټیچر دی، هغه خان دی، ټیچر هغه شو، ټیچر دی، انجینر دی او جانانند څه دی؟ ډاکټر دی. صحیح شوه؟ سرلري دا ده، شاید سرلري درځي ګوره او سرور زره پنځه زره روپۍ دا به ډېره پنځه زره خبره ډېره سره. ښه، داسې شی شو موږ سره یو ټیبل دی فار اگزامپل. صحیح شوه؟ ټیبل د سره دی دا دلته زه دلته یو بل لیکم، مثال هغه لیکمه ابوبکر لیکم. څه شی لیکمه؟ ابوبکر. صحیح شوه که نه؟ بل مثال د علي لیکمه. صحیح شوه؟ او احمد لیکمه. او دلته وظیفو ته سپارم، مثال ډاکټر شو، انجینر شو او ډاکټر ټیچر. صحیح ده؟ دا یې تنخوا شو مثال ده. صحیح ده؟ دلته زاهد خان لیکمه چې اکثر یې پوه شي. صحیح شوه؟ دا ټیبل دی فار اگزامپل. تا ته یو کس وایي چې د علي لږ ډکټ کوم. صحیح ده؟ چې پوه شي. دا یو غیر منظم شکل دی که نه؟ بې ترتیبه دی که نه؟ علي او ای مرتبه سره کا ته اړیکې وایي چې مثال د رپورټ د جوړ دا کسان نومونه ماته وښیي. مثال دا چې ای نه شروع کېږي ترتیب سره وایي اسنډنګ آرډر کې راولي. موږ سره دوه آرډر دي، کوم دي؟ او اسنډنګ آرډر او ډسنډنګ آرډر. اسنډنګ آرډر هغه ډول کېږي چې ای نه زیډ پورې وي. ډسنډنګ آرډر هغه ډول کېږي چې زیډ نه تر ای پورې ځي. صحیح شوه که نه؟ دلته موږ سره په سټارټنګ کې چې دی ای ټو زیډ دی، زیډ ټو ای دی. دا هماغه خبره ده. صحیح شوه؟ هایسټ ټو لویسټ او دلته چې دی لویسټ ټو هایسټ، کم نه تر هایسټه پورې ځي، څخه پورې ځي. صحیح ده؟ دې ټیبل زه ولاړم نیم باندې، په نیم ولاړم چې ای ټو زیډ ووایه. ای ټو زیډ شو که نه شو؟ علي ابوبکر. صحیح شوه؟ دا نومونه څه کړه؟ ماته یې په ترتیب کې کړو. علي وګوره، ابوبکر کوم څه چې ای باندې شروع شوي دی هغه په ای باندې اول راوستل. کوم چې مثال آی دی، جې دی، کې د سی دی، اس چې ځای د خپل اخر کې راوستل. کې نه منې مثال ده منې کې نه منې هو که نه ځان ښه زیډ نه ای ته لاړ شو. هو کومه ده ګډوډ ده نیم دا ځای دی. صحیح شوه؟ کټ کوم، دلته پیسټ کوم، دلته اوس وعلیکم السلام ایکس. صحیح شوه؟ کټ زیډ دی که نه؟ علي دلته راغلی که نه؟ علي باید دلته اوت کې راسي. مثال ده ګوره ورته ښه صحیح ای ټو زیډ هم ترتیب شو که نه شو؟ صحیح شوه؟ په ترتیب شو. صحیح ده؟ خو په دې جواب باندې چې دی مثال ده او بل کې مثال دا چې ای ټو زیډ، زیډ ټو ای، زیډ راوسته که راوسته ای ښه راته راوسته. اوس وګوره ښه صحیح ده که نه؟ لاندې درته راوسته. زاید تنخوا څو ده؟ 200 دی مثال ده که نه؟ اوس وګوره زاهد خان ډاکټر 200 دلته ای ووهه مثال تا سره علي دی، دا هم ډاکټر دی، دا هم ډاکټر دی. صحیح ده؟ دا هم ډاکټر دی او دا هم ډاکټر دی او دا هم مثال د علي دی. صحیح دی؟ علي دی. صحیح شو؟ دا هم ډاکټر دی. څه دی؟ ډاکټر دی. دلته ای ټو زیډ وهې، زیډ ټو ای وهې، ای ټو زیډ که نه؟ څه تغیرات یې نه زده. کم علي خوځېږي؟ کم علي خوځېږي مثال ده؟ فرق مثلا کوم یو ته ویل کېږي که نه؟ تغیرات دې هېڅ مشکل نشته. فقط صرف تر ټول کوم یو چې تاسو انتخاب ونیمئ که نه دغه راځي سر کې غیر ماشین سره راځي اتوماتیکلی.
ماشه سره راځي کنه خو مطلب دا نه ښکاري چې هغه اصلي راټیټ سره کوم عدد کوم ډاکټر دی اصلي صدري کوم عدد دی تاسو رپورټ اکثر چې ډوپلیکیټ ویډیو راځي نو راو شو مثال دا بل ته کسٹم ترازو کسٹم کې دا خبره په کسٹم کې راوځه کسٹم کې چې سارټنګ کې مثال زه دا چې نیم خو دا نیم چې په نیم زولارم څه شو نیم کې ولاړې ما او ورته وایم چې کاپی ویډیو واخلم نیم چې مثال دا سلری چې دا څه شو سلری چې دا ویډیو smallest to largest way سوي smallest to largest way smallest to largest مدا مطلب کنه چې هغه وړاندې ویډیو چې کوم جادي دی مثلا هغه پاس راځي او هغه ټول راځي اوس ګوره او علي او نه سي د دون هغه شو کنه او دا علي سي تر خبره ده او دا درم سي تر خبره غټه دی په څه مطلب دی ته چې نه نیم کې خو سرچ کا صحیح ده مثلا جاب کې سرچ کا مثال ده صحیح شو جاب چې سلری مثال ده A to Z وی صحیح ده خو صحیح ده او اما ای حساب دی پته according to job تر راوړو سلری سره چې چت سره علي سره ډاکټر دی کنه جاب وځي ډاکټر دی ترخه زوم ده کنه علي دا ترخه زوم ده کنه څه شو به علي سره ترخه زوم ده کنه سمارټ ټولر شي دراوس کنه واسطه دا سمارټ ټول کوم ترخه شي ډاکټر دی چې مثلا وځي ډاکټر دی هغه ترخه سره واسطه اوله کې اوله کې هیڅ کوم نه کوي چې ده واسطه مطلب باندې پوه شو خو خو نشته ان شاء الله بل مثال برم کوي مثال نیم دی څه شو دلته څه جاب دی څه شو یو بل کاپی بل لیول ورکړي هر ته لیول ورکړي شي څو ټیبل سره لیول ورکړي اکارډینګ کالم نیم دی سارت آن دی کوم څه سارت وړي ویډیو سیستم مثال دا سیل دی کلر دی فونټ کلر دی سیل دی زم سره په ویډیو باندې خبره کوم صحیح ده کنه او اډرس شي A to Z دی Z to A د خلاص صحیح ده بل واسره سلری ده درې لیول دي څه شي دي درې لیول ته دی زم چې لارجست مالست چې زه تنخواه د هاول سره راوړم نو چې کته راوړم صحیح ده کنه اوس اوکې ورخه او بکه ته والله اوس دا اوس ها اذا علي تنخواه دومره ده استاد ستاسو کړه اوس نمبر یې سلری لیکي چې مثلا 500 یا 10000 دا رقم ترتیب ده ګډوډ دي کنه به مالکی پروا نه کوي او مثال خو ترتیب خو د پیدا دي چې انسان د څه باندې سلری ورکړي کنه خو پوی نو دې په څه خبره یاره نو د ویزره د شپږ زره شو یا 3000 تاسو په ترخصه کې پیدا واسه ګډوډ یو را په دې ته وکړو صحیح شو صحیح ده بل دې سره خو هغه د پوښښ کنه مطلب کسٹم سره مې خو پوښښ کنه مطلب او دې نشته یعنی څه سره یې ګوره ها زه دا له ټول ډیټ کوم څه کوم دا ول ډیټ کوم نیم دې A to Z Z to A to Z ته څه کا ماته ترتیب کا A to Z صحیح ده سره چې چاغړه د کوم هغه څه کوم هغه څه قانون لري سره خاصو کړ اوس مثال د ماته وخت ته علیم ډاکټر دی کنه او بل علي دغه ډاکټر دی هغه تنخواه مثلا د غالي ترخص د 10000 ده د غالي ترخص 10000 ده د غالي ترخص 55000 روپۍ ده ته کله ته اډر مهم مثال د کنه ګوره A to Z to A Z to A اوس ښکار نه کنه دا اس کوم علي مثال ترتیب شوی دی کنه او بل مثال A to Z ته چې نه د چلو چې کسټم ترسته لیول ورکړ لیول کاپی لیول یا مثلا دغه لیول نه کاپی یا تخلیص چې نه ډیلیټ کا څه شي کې اډ لیول وا لیول ورته وا according to څه غواړي چې مثال دا کس ګوره according to سلری هغه علامات او خیا چې سلری مثال غټه وي صحیح ده ویلو خو ویلو ده صحیح ده smallest to largest او لکه وړکې نه تر غړه پورې لوړه پورې یا د لارجست smallest د کوم کس چې سلری کوم نوم چې مثال اکاونټ نیم چې د علي دی د علي کوم کس چې مثال تنخواه ده غټه تنخواه ده تر وړکې پورې دا څه ترتیب چې 60 راته صحیح شو سلری او نیم راځم پرې خوسته صحیح شو کنه شو علي سو 50000 بیا سو 70000
اکه مالي چې تنخواه لګه کړه هغه ډېر سره ده واستله پوه شو کنه مطلب بل موږ سره په دې کسټم کې موږ سره بل آپشن دی کیس سنسټیو څه شي کیس سنسټیو دا دی دا اوس اډر کوي مثال دا ورته جوړ کیس سنسټیو دا مطلب دلته علي لیکلی دی دا مثال دا علي دی صحیح شو او دلته دا علي وکړو کې صحیح شو اوس ګوره ورته راشه نیم ته آرډر کا په ترتیب کې کا صحیح ده کیس سنسټیو ته راشه start top to bottom صحیح شو ګوره start top to bottom ٹھیک ہے صحیح شو کیس سنسټیو اوکې اوس ګوره بدل شو کنه شو کیس په نظر کې ونیو امړ کې هر کومه یو یې نو دا کیس دې دغه کې راوستو یا انسان دلته ابو بکر لیکي صحیح شو دلته ابو بکر سره ورکوټ لیکي ها اوس ګوره دا یو ورته ورکوټ ابو بکر دی کنه او د پاشه کسټم سټارټ کیس سنسټیو اوکې دی اوکې according to څه شي according to name باندې سیو کړ هغه اول ابو بکر چې دی ابو بکر ای بي دی کنه دی په خو پیږي کنه ای بي سي اول ای بي سي راځي کنه ای بي حروف پری ډیفاین کوم لغتونه مثال دا سمال لیټر کې وي سمال لیټر څخه کوم ته پاول اړه کې راوستل ای بي غټ چې د مثلا دوم لار کې راوستل په ترتیب باندې ورکه ای سي د پاول کې راوستل غټ ای سي د مثلا په دوم راوستل وې څه مطلب په ترتیب باندې څه شی مطلب په نیم باندې بل دی سره ته دا نوم لیکي مثال دا علي شو صحیح شو خان شو تلیکه مو جمال شو صحیح شو او سمد شو صحیح شو نوروز شو صحیح شو او جانزیب شو فار ایگزامپل دا څنګه ترتیب کې هو ترتیب کې نو ایډیټ نه کیږي او په انټرنیټ دا کیږي نه کیږي دا څنګه ترتیب کې صحیح ده دلته مثال دا ودرېږه کسټم سارت ته راشه آپشن کې ورته وایي چې سارت لیفټ ټو رایټ کیس سنسټیو ته درېږه اوکې دا د اوکې انتخاب کړه صحیح شوه دلته ورته وایي سارت کوم ورو کې ده ته کوم ورو کې په درېم ورو کې ده که نه په درېم ورو کې ده درېم ورو انتخاب کړه اے ټو زیډ غواړې که نه ترتیب غواړې اوکې علي جمال جانزیب خان نوروز حمید راز left to right صحیح شو مطلب صاف نشته ان شاء الله بل د مو سره ویلو څو خو پوښښ شون کې دا کار ها ور سټ او ټو ټاپ باټم ده کیس سیټو باندې پوښښ شوی ها دی وسو نشته صحیح ده اوس به ترازو دا ورانو دې کې خامخا ګوره روکي رونو مو دلته کې دا په دې خو پوښښ ده صحیح ده سر اډر کې دی کسټم ویلو څه وخت په ویلو باندې وکنه اوس سل کلر باندې دا کلر څنګه مطلب اوس ګوره دلته نیم ته څور کې نیم ته مثال ورکې شین نو ورته صحیح شو او دینو دا درې نو چې دلته مثال څور کې بلو ورکې صحیح شو دې چې مثال دا بندر دا رنګ ورکې صحیح شو کنه ګرې کلر کړ اوس ورته وایه سټارټ کسټم سټارټ ته راشه آپشن دا آپشن انتخاب شوی زه به یې راوستم دا باید نوم راشي ته ورته وایه چې سیل کلر څه شی سیل کلر کالم نوم مثال ایجه کالم دیگر ایش کالم کسی شو کنډیشن څه په سټارټ کوم سټارټ کوم ترتیب په کلر په اساس باندې ترتیب کا کم کلر چې مثال دا شین دی
دا په ټاپ کې راواله څه شي کې ټاپ او باټم دی څه شي دی ټاپ او باټم دی ټاپ اول کې غواړم اوکې اول دراوس کړه نو واست صحیح ده دا نمونه دی سره نو ستول شو ما کې بل کپی لیول وخت به بل ونیو دا سي څه ده مزه ده لیول نه کنه او چې بل کپی لیول هم ټول نشي جوړ کیږي په ترتیب خو په ترتیب خو دا شانت یو هم کولای شي لیول کوم کولای شي مشکل نشته صحیح ده کاپی لیول واخله ايش کارم دی صحیح شو دلته ورته وایي چې ویلیوز شي په کې راځي دا شو دلته کلر کې صحیح شو ګره دا بیا نه اخلي لکس دلته ایج کارو انتخاب کړئ ایج کارم کې یو زیر راوله صحیح شو دا چې مثال دویم راوله صحیح ده ګره داسې ده تاسو وره داسې کولی شي صحیح ده acá dentro color que va a decir mi salto de nada te ven nada te ven nada دا نمونه دی دا نمونه انتخاب که مثال دا په دې نمونه کې کسټم ته راشه 60 سیل کالم کوم هغه غواړي اول بلو غواړي که نه یو نزل ډول اول راشي اوکې د کیسو کوم دی نزل د نزل دی شنو د مسله شنو راوړل صحیح ده رنګ پسند څه کوي رنګ پسند څه کوي ته انتخابي اول اسماني دی اسماني دا اول صحیح ده سره نیم سی وکړه نیم د جابو سره د زیر رنګ دا ټاپ کې دا سلیکټ نه کنه دا د مونږ کار زګل باندې جوړ کړل دا کوم د ځل جوړ کړل دې کلام کې څه خبره نشته دا یو دی مونږ باید اوریاس دا ګوره خو څه ګوره څه دی ګوره صحیح شو اوس واخست کلر نه اخلي کنه اول زیر لکه شین دی اول شین دی دلته کوم دی اول شین دی دلته ځوان چې اسماني راشي سره شي اسماني ټاپ باندې راشي کنه خانه وکړه اوس دا ګوره دا تر اوس صحیح ده بیا بل څه شم سره دی کسٹم ساٹ کې سره یې پاک بس کوم مثال از واپس کلر څه کومه کلیر څه شته کلیر رنګ تراشم دلته سمسته کنه تکبو ته راشه دا سړی ته سړی کې څه وکړل کنډیشن تاسو کنډیشن زه څه کوم آیکن سیټ کوم څه کوم آیکن سیټ کوم کوم آیکن خاصه دا یا دا ټرافیک شي چاري وی مسله کې نه وسه اوس که څه راشه 60 کې ورته 60 دا سر وخت په کله باندې کنه څه شي خفن باندې سر آیکن زده خو څه کوم سر آیکن خو وسا سلري انتخاب کې سلري اته کنه هم کې سلري انتخاب کا ټول اساس شنو لا خپل سره کې له خپل سره کې درته د څه شي سره سل آیکن دی کوم هغه د مثلا جې کې څه شي هذا جې ده صحیح شو آیکن راځه دا وګوره خپل بلیک چې مثلا بلیک سره کې ځون چې نه کوم آیکن چې مثال دا غل لري ریډ کلر لري هغه ول کړه ولا صحیح شو صحیح ده په دې کې درې صحیح ده دا چې نه کسټم سره راشه ساټ و دلته ورته وایي چې آیکن دلته متکرر انتخاب کې آی هي ته چې نه یادو چې کړنی دا ټاپ کې راوړل ټاپ کې راوړل صحیح ده ته چې نه څنګه نه بس سره تراشه 60 او ته چې نه بس بلو چې دی سوري ګرین چې دی څنګه اول راوړل سره ټاپ کې راوړل ته نه دا لاندې راوړل ټاپ کې په کار نه باټن کې وکړل
ټکی اوس according to icon set زه سوال لرم دا اوس ته according to icon ده کنه icon اوس دا دغه اوس چینجیږي کنه نومونه سره تاسو ته وګورئ کنه چې کنه چینجیږي نو خدای وګورئ ما تاسو ته څه ویلې دا چې سره کې کسټم سات راشه سات وا بای ډیفالت دا څه کې ټول سلیکشن واخلي ها ته وګورئ تاسو خو وایي وګورئ زه کوم لګ واړم لګ او څه ته واړم لګ کوم ځای کې او وکړه دا کنه پوه شو ګورم تاسو او وایي کوم ځای راوستو بټن مې دلته بټن دا اوس چینج شو دا چینج نشو بیا according to order ورکې according to icon صرف کنډیشن سره د icon دی according to font هم کوي چې کوم font اخلي دا شان ټول صحیح ده اصل کې مهم موضوع چې د فلټر دی څه شي دی فلټر څه دی فلټر دی فلټر څه وایي فلټر خو پیژنې کنه مثال دا فلټریشن څه ته وایي کیږي مثال طریق هغه غونډه شګه فلټر کې مثال غنم دي څه دي څه ورته وایي نه غنم داري بلې دي ګړې به ماشین چاچې بس یو خو بس خراب بل خو بس صحیح ده کنه فلټریشن وایي نه استاد غنی وبو خیر دا خطول لګي دا غنم مثال دی دا مثال دا ورسې دا ته کې خانه مته زم بو صحیح نه مثال له فلټر کې خبره صحیح ده مثال فلټر کا هغه مثال according to مثال کولی شي نوم راوړی احمد راوړی محمود راوړی مثال فلټر کې مثال زما سره احمد پکار دی ما نوم دا پکار دی ما نوم دا پکار دی په دغه according to مثال سرچ د پاره کو فلټر کو دا سرچ خپل فلټریشن دی مثال دا مثال ته ډیټابیس کې لګي مثال هغه کس نوم راوړی چې مثال د آی ډي سره نوی ده یا مثال هغه کس نوم راوړی چې احمد نه شروع کیږي د احمد ریکارډ درته نوت نه راړي دا ته فلټر وکړي پوه شئ مطلب باندې نو فلټر ته لازم یا الله خیر فلټر دا فلټر و څه شو څه شي فلټر آن شو فلټر فعال شو فلټر باندې راشه وګوره ای چې په دې پوه شئ کنه سر به کارم پوه شئ صحیح شو د ترازم په دې سرچ ترازم د څه شي نو ما سره نو ډیر دي کنه زه ورته یم چې سره دا سره ټول سره کړی ټول ماته سره ترتیب کړي چې نه ماته سره select all مو ها ما ته صرف علي بکار دی علي راوس ها تم چې نه او پس کلیر کا تم چې نه select all ما ته صرف هغه بکار دی عمران بکار دی یې مثال ما ته څه عمران او استخی بکار دی عمران استخی راويسته دې څه وایي فلټریشن کې پس کلیر کا ها صحیح شو ته نه سرپ سخی یا مثال د په دې خو شي کنه زه نشي نه نه بس ختم جادي تاسو نو وایي بل دا سره اصل کې خبر مون طرف څه کې ټیکست فلټرینګ کړه دلته یا سرچ کې ته د مثال څه شي ماته عمران راوړی څه راوړی عمران سرچ کوم مثال کوي شي دا د دې د کاری په ډیټابیس کې راشي ورخه بل چې مثال پوه شو سرچ کنه سر باندې پوه شو سرچ کړه ټیکست فلټر راځو ایکوال څه وو مثال دا هغه کس راوړل چې مساوي کیږي سره علي سره کې علي راوړل څه شوي علي راوړل واپس ته ورته ټیکست فلټر ایکوالز دلته هو ایکوالز دی کنه ایکوال اند انتخاب شو دی چې ار که چېرته مثال دا بلال نو که بلال چې ته آیا بلال هو ایکوالز که بلال چې ته وو نو د هغه مثال بل آپشن تر کې ایکوالز کې مثال هغه راوړاوه عمران راوړاوه بلال نشته کنه بلال کنډیشن غلط څه کنه نو کنه عمران راوړاوه اوس به کنه په پوه نه شو کول فلټر نه کړی خو دا نه کا صحیح شو په ټیکست فلټر کې د نو آپشن دی begins does not equal دا شان ټول ویډیو کنه ها equals ها کنه ویو ګرډر دی ګرډر دا ویډیو کې انتخابي دی صحیح ده کنه
دلته مثال د صدر ته راشه صدري کې ټکس فلټر ته راشه ایکوالز ته بدل راکېږي هماغه ای به رجو د شم ټول دلته ګرټر دی دیم چې هغه صدر راوړه چې مثال د 0 نه د سوي د 0 نه ګرټر دی مثال د 0 نه ګرټر دی مثال ټول غټه ده 0 نه ګرټر دی صحیح ده لزرنا ټول لزرنا ډېر ده کنه لزر خپل روانه نو خلاص روانه څه ده ته ورته چې نه less than چې لزرنا کم وه هغه راوړه less than لزرنا کم راوړه لزر کم نشته دغه خالي راوسته په دې خو پوهېږي ټاپ ایوریج د خپل فلټرینګ کولی شي که نو خو د پیسه ورکړې نشته انشاءالله نه سوال به کې ووایه ګوره ګریټر دین لیس دین دا شان خو تاسو ما ویلي به درته بیا مثال ده دلته راشه دا فعل څه شکل فعل نیم ته راشه مثال ده نیم کې فلټر ته راشه ټکس کې ایکوالز ته راشه begins with څه شی begins with the I am دا دا پوهېږم سخته نه دی دومره اسانه دی خو پریکټس پرې وکړئ ظالمان زموږ بس به سبا دا خلاص شوی نو کنټینز مطلب دا دی کنټینز څه شي کنټین ولري مثال ده علي ویلي ولري تر اړې صحیح ده کنټینز ولري شامل وي پکې او begins end with end ورته راشه ته چې هغه ورته چې مثال په end with هغه باندې ختمېږي دلته راشه دا خو کلیر کړم کلیر څه شو دا څه که پوه شو باندې که نه دلته ورته چې دلته راشه ټکس فلټر کې ورته وایي چې end with the مثال کوم لغتونه چې مثال په ان ختم شوي دي مثال کوم لغتونه چې په اچ آی یا په ای آر ختم شوي دي هغه راوړه صحیح شوه سوال پکې نشته انشاءالله لیکل فلټرینګ هم ختم شو کلیر خو پلی کېږي درته صحیح ده او ری پلی واپس در پلی کوي درته فایند خو مطلب خو دا ته ویمه که نه خلاص صحیح ده څه وخت نشته انشاءالله